تاسو زموږ د ټنډو داغ شوئ. تاسو نن خلکو ته دښمنانو ته نن سترګې نه لرو. تاسو نن د کفر دپاره حجت شوئ. د الله په خاطر درته دعوت درکوم چې اوس هم د جهاد اعلان وکړئ او د زندان منلو ته تیار شئ. څه به وشي؟ خو پیسې به په بانکونو کې درځنې ولاړې شي او تاسو به بندیخانو کې واچول شئ. څه به وشي؟ د شیخ عمر عبدالرحمن ملګری به شي په بندیخانو کې. نیت شي اوه کاله پل شرقي کې تېر شول، یو اوه کاله نور د امریکایانو په جیل کې به تېر کړي. وګوره دا ټول زندانونه تېرېدل بهتره دي، نه یوه لحظه دغه د ذلت موقف تېرېدل چې اوس تاسو پکې واقع او کوم مجاهد مهاجرونه چې نور بل ځای دي ورنو خلک ولاړل بندیخانو ته. کیوبا بندیخانه هم تېره کړه، بېرته راغله شهیدان هم شول. دغه بندیخانې به آخر داسې ماتېږي لکه پل شرقي چې مات شو. دغه د ظلم وحشت دوره به داسې تېرېږي لکه د کمونستانو د ظلم وحشت دوره به تېره شي. دغه د غرب دیموکراتان به بیا ملک ته دغسې په خړو سترګو ولاړ وي لکه کمونستان چې پرون ملت ته په خړو سترګو شرمېدلي ولاړ وو، خلکو ته یې مخ نه درلودله. خو اوس د دې ملت او د دین او د وطن په حق کې تجاوز مه کوئ. که دا ټول نه شئ کولی، که د جهاد غیرت نه لرئ، که د زندان د تېرولو غیرت نه لرئ، نو بیا ډېره اسانه خواهش درځنې کوم د خدای په خاطر دین خو مه تحریفوئ. داسې ووایئ چې موږ بې غیرته شوي یو، د دین غیرتي دین دی. خپل دغه عمل ته خو مه توجیه کوئ. د خپل ځان د براعت دپاره اسلامي فکر مه تحریفوئ. د خپل ځان د براعت دپاره د دین مه بې غیرته کوئ. د خپل ځان د براعت په خاطر باندې د ځوان نسل مه منحرفوئ. ولې؟